السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره بیا په ډېر اهم موضوع خبره کوونکو د دې نه مخکې چې زه موضوع ته لاړ شم نو یو ځل بیا زه تاسو ته درخواست کوم چې تاسو تت رنګونه چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ او موږ ته په کمنټ کې راهنمایي زموږ کوي او موږ ته روانو موضوعاتو لپاره سجیشنز هم راکړئ خوږو کتونکو اوریدونکو نن داسې په داسې اهم موضوع باندې خبره کوو چې هغه زموږ د ژوند بنیادی اکای ده او هغه اوبه دي. اوبه د ژوند دی، د اوبو نه ژوند دی او اوبه د ژوند بنیادی اکای ده، بنیادی یونټ دی، بنیادی ضرورت دی. بغیر د اوبو نه ژوند ممکن نه دی. که هغه د انسانانو دی، که د څاروو دی، که د بوټو دی، که د زندسرو دی، اوبه بنیادی ضرورت دی د ژوند لپاره. خو د بده مرغه زمونږ په ټوله نړۍ کې او بیا خاص کر په پښتنه سیمه کې د اوبو استعمال او د هغې ګندوالی، د هغې ککړوالی ډېر په بېدرېغه توګه او ډېر په بېدردۍ سره کېږي. او دا په بېدردۍ سره چې کوم ککړوالی کېږي دا خو یو طرف ته کا دا جرم. خو بل جرم دا دی چې هېڅوک په دې باندې سوچ هم نه کوي، دا څوک محسوسوي هم نه، په دې باندې څوک خبره نه کوي او دا ورته ککړوالی او یو ترټ خطر هم نه ښکارېږي. او هر سړی لګیا دی خپله حصه وراچوي او اوبه ککړوي، اوبه ګنده کوي. او هغه اوبه بیا موږ څکو، زموږ څاروي څکي، موږ اوبه خورې کوو، زموږ فصلونه، زموږ بوټي او هر یو زنده سر که هغه څاروی دی که انسانان دي که بوټي دي هغې د خپلې حصې مرضونه اخلي او بیماران کېږي. او بیا موږ د هغې د روغتیا لپاره مختلف دوايان استعمالو، مختلف سپریګان استعمالو، مختلف پیسټیسایډز او دغه شانتې نور هغه دوايان چې هغه د بوټو، د څاروو او یا د انسانانو د امراضو لپاره پکارېږي هغه موږ پکاروو. که تاسو فکر کړی ډاکټر صاحب او زموږ کتونکو اوریدونکو زه به د سوات مثال ورکړم. په سوات کې دا وخت د شلتالانو پیچ چې ورته وایي د هغې ډېر په لویه پیمانه باندې باغونه دي او د یو شلتالو په فصل باندې په کال کې تقریبا 14 سپریګان کېږي. او دا 14 سپری دومره په بېدردۍ سره کېږي او دومره بغیر د څه قسمه حفاظتي پریکاشنز نه بغیر کېږي چې که دغې باغ ته چارپېرچل کوري نو هغه کور ته دننه د سپری ځي، ځکه دا په پرشر سپری باندې کېږي نو کورونو ته دننه هم ځي، د هوا په ذریعه باندې هم ځي او دا دننه په کورونو په لوښو کې هم لګي، د څښلو په اوبو کې هم لګي. او دغه شان که د دې باغ په خوا او شا کې لښتۍ یا ولی نو په هغې کې هم دا پیسټیسایډز، دا زهر په ډېره لویه پیمانه باندې لوېږي. او هغه اوبه مخکې ځي یا په هغه ځای کې د هغې نه څاروي هم بس کي، چرګان ترې هم بس کي او انسانان په هغې کې اودسونه هم کوي، یعنې په استعمال کې راولي. خو دا خبر هېڅوک نه محسوسوي چې دا اوبه زهر الود دي. او دا هر باغوان خپل حق ګڼي چې سپری به هغه کوي 14 سپریګان، یعنې دا تقریبا په میاشت کې یو سپری هم نه، د میاشت نه هم په کم عرصه کې یو پیسټیسایډ سپری یعنې د زهرو سپری د شلتالو په باغ باندې کېږي. دغه شان په ټولو سبزیجاتو باندې سپریګان کېږي، دغه شانتې په باقي په سیریل کرافټس باندې کېږي. او د هغې نه علاوه دا خو د اګریکلچر په حواله باندې شوه. زموږ په علاقو باندې خاص کر که موږ بونیر وګورو، یو هغه ضلعې وګورو چې په هغې کې د ماربلو کارخانې دي، نو هغې هم ډېر په لویه پیمانه باندې د اوبو ککړوالی عام کړی دی. دا ټول د ماربلو کارخانې چې څومره ماربل ریبي، کټکۍ یې د غټې غټې ګټې، نو د هغې ټول ګند چې کوم دی هغه وړه لښتي او د وړو لښتو نه غټې والې او د والو نه خوړونه او د خوړونه سیند ته وځي. که تاسو بونیر ته اتفاق شوی تګ یو کړی نو تاسو ته په بونیر کې صفا اوبه بالکل نه میلاویږي، بلکې هر ځای به تاسو ته بالکل ملکي د پیو په شان سپینې اوبه میلاویږي. او بونیر واینز یو مشهور ګروپ دی او هغې په دې باندې پروګرام هم کړی او هغې ورته د پیو تشبیه ورکړې وه. نو دا هم لکه یو بنیادي ککړوالی دی چې په بونیر کې نن سبا تاسو صفا رڼې اوبه نه شئ لیدی. دغه شان زموږ په سوات کې هم په ځینو ځایونو کې د ماربلو کارخانې دي، په نورو علاقو کې دي، یعنې د هرې علاقې خپل ککړوالی دی. او موږ په حیثیت قوم دا اوبه چې کوم زموږ د ژوند بنیادي ضرورت دی هغه موږ په ډېره لویه پیمانه باندې د هغې ککړوالی او زهر الود کوي. دغه شانتې موږ د اوبو د سر اوبو د اوبو د واټر ټیبل چې د کوم د ځمکې کې دی هغه هم ککړوو. زمونږ په ښارونو کې چې کومې کډرې کنستی کېږي ډاکټر صاحب، هغه عموما کډر او د اوبو کوی بالکل په ګاونډ کې او ډېر نږدې او ظاهره خبره ده د ځمکه کې دننه اوبه سفر کوي، ځي هغه د څښلو چې کوم د کویۍ د هغې ته راځي او د هغې نه موږ اوبه څکو. دغه شانتې زموږ په وجودونو کې، زموږ په انسانانو کې
داسې بیماریانې عامې شوې لکه زیړی شو، جانډس یا نور هپټایټس سی بي، کینسر دومره عام دی. نو د هغې بنیادي وجوهات چې دي هغه د دې زهر الودو اوبو هم کېدای شي دا وجه. تاسو څه ویل غواړئ ډاکټر صاحب؟ تاسو خو هم په یورپ کې ژوند کوئ او هلته د اوبو صورتحال دی، او اول د خپلې علاقې کرک او د جنوبي اضلاعو ذکر، او بیا موږ ته داسې ژوندي مثالونه چې هغه د اوبو څوک څونه خیال ساتي په دنیا کې، او موږ څومره بې حسي کوو په دې کې، او زموږ پښتنو له څه کول پکار دي چې موږ د اصلاح کوشش کوو او هغه کارونه کول غواړو. د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې موږ هغه څیزونه وکړو چې هغه ریفارم چې زموږ د اوبو یا زموږ په ژوند کې یا د په نورو زموږ په عملونو کې لږ ښه والی راشي، او زموږ صحتونه او زموږ د روان نسل صحتونه ټیک شي. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو ته او ټولو کتونکو اوریدونکو ته زما طرف نه هم سلامونه، احترامات. دا ډیر اهم موضوع ده د اوبو. زه لکه د دې خپل بحث شروع کولو نه وړاندې زه که تاسو نه او خپل اوریدونکو نه یو سوال وکړم چې آیا په ټولو پښتنو ایریاز کې، ټولو پښتنو په وطن کې چېرته تاسو ته معلوم دی چې یو ټریټمنټ پلانټ شته چې هغه د هسپتال نه راوتې ګند ټریټ کوي او بیا یې دریاب ته ورغورځوي، د کورونو نه راوتې ګند چېرته ټریټ کوي بیا ورغورځوي، یعنې اول هغه اوبه صفه کېږي او بیا دریاب ته غورځېږي. دا خو چې زمونږ خو اوورال مسکنسپشن چې کوم دي که نه، هغه داسې جوړ دي چې امام ابو حنیفه چې کوم دی هغې ویلي دي چې یاره چې 10 بای 10 ګزه تالاب وي که نه، بس هغه نه پاکه کېږي نه، بس په هغې باندې اودس هم کېږي او غسل هم پې کېږي او څښل هم شي، بس هغه نه پاکېږي نه. او دا به په هغه 1300 کاله وړاندې خو په دا ټیک وه کیسه. خو آیا په موجوده دور کې دا سیز پاسبل دی، دا ممکن دی چې ته په صرف په دې باندې اکتفا وکړي چې بای 10 بای 10 یا بهیدونکي اوبه دي؟ موږ طرف ته اکثر خلکو دا هم کنسپټ دی چې اوبه بهیږي بس بیا هغه صفا وي، بهیدونکي اوبه صفا دي. دا دواړه ډېر انتهایی غلط کنسپټ دي. بیا زموږ طرف ته دا هم کنسپټ دی چې کومې اوبه چې ځمکې نه راوځي بس هغه ډېرې صفا وي. نو اول خو دا بنیادي زموږ چې کوم اوبو باره کې کنسپټ دا غلط دی. دا ټولې اوبه پکار ده چې په موجوده په ساینسي طریقو باندې ټیسټ شي او دا معلوم شي چې کمې د سکلو لایقې دي، کمې د لامبلو لایقې دي، کمې فصل ته ورکولو لایقې دي، کمې چې کوم دی هغه دریاب سره د میله وهلو لایقې دي، او کمې د ودرولو لایقې دي، او له کومو اوبو سره څه عمل پکار دی دا پکار دی چې معلوم شي. خو دا خو چونکې موږ مخکې هم خبره کړې ده چې یاره دا خو د سرکار کارونه دي او سرکار د پښتنو نشته، لکه دا سرکار دلته کې نه ایگزیسټ کوي، وجود نه لري. اوس خلک په خپله توګه باندې په خپل په انفرادي توګه باندې هم زموږ چې کوم عادتونه دي هغه انتهایی ګنده دي، انتهایی څښا دي. اول څښا دي چې موږ څوک هم هر سړی چې ته ګورې که نه هغې د خپل کور مخې ته ولره ایستلي وي، د کور د ټولو واشرومونو او د ټولو څیزونو، او اخوا خدای جاڼې او دا اوبه جاڼې، خدای پوه شه او د اوبه پوه شه چې چېرته لاړې او په څه شي ورغلې، د چا بل چې څوک څښا کړل. او زه درته د خپلو علاقو مثالونه درکړم. زموږ طرف ته اوبه ډېرې لکه نشتوالی دی د اوبو، لکه زموږ طرف ته لښتي نشته، زموږ طرف ته نشته. خو ته د دې باوجود هم چېرته په کوڅه باندې تېر شه او تا نه پړدوګ او پینسې څښا نه شي، نو بیا به ته ډېر چې دی که نه د نر بچې. ولې چې هر چا خپلې اوبه چې کومې دي، او دا څښا اوبه چې کومې دي، بیا زموږ چې کوم د پایپینګ د ټیوبویل نه یا د بورینګ نه د پایپینګ سیستم انتهایی ناقص دی. نو دا سیویج واټر چې کوم دي، دا بهیدونکي اوبه څښا د نلو اوبه چې دي، دا هغو ټولو اوبو سره بیا میکس کېږي. زه به تاسو ته دلته یو مثال درکړم. یو 2 کاله وړاندې دلته کې اچانک چې کوم دی موږ ته ایمیل راغی د افیس طرف نه هم، لکه یونیورسټۍ طرف نه هم، او بیا چې کوم دی د سیټي چې کوم میونسپلټي د هغې ویب سایټ باندې هم په اخبار کې راغلل، او دلته کې لوکل ریډیو باندې هم اعلان وشو چې په پلانکۍ دی ښار په پلانکۍ ګلۍ کې د سټریټ نومونه یې وښیل چې دې سټریټس کې چې څومره هم اوسېدونکي دي هغه د اوبه نن خوټکي نلکې نه چې راخلي، نو خامخا دې خوټکي او خوټکېدلي دي ځکه چې په دې کې پلانکۍ مایکروب چې کوم دی هغه محسوس شوی دی. او خو موږ ریکمنډ کوو دا چې زموږ نیکسټ دغه پورې چې دا نه اوس کوي نو ښه وي، لکه نور بندوبست وکړي. نو بیا په سبا باندې بیا اعلان وشو چې بس هغه چې کومه مسله وه پکې هغه ختمه شوه او بس اوس اوبه بیا محفوظې دي. یعنی د 40 غنټو یا 40 غنټو نه لږ کم وخت لپاره هم که اوبه څښا شوي وي نو هغه فورا هغې اعلان وشو
او فورا چې کوم دی هغه باندې اکشن وشو. اوس زمونږ طرف ته خو ما خیال دی چې اوبه بچا آدم علیه السلام زمانه نه اوس پورې نه ټیسټ کړي چې کومې اوبه چې کومې دي د سکلو لای کې دي او کومې د سکلو لای کې نه دي، کومې چې کومې اوس کړي هغه سکلي ټیک دي. بیا څه تاسو ته دا یو بل دغه درکمه چې لکه زه د جرمني تاسو ته مثال درکم. دلته ته په ځنګلو کې ګرځا، په ځنګلو کې ګرځا، په ټو کې ګرځا چې په کم واټر سورس وړو کې واټر سورس چې کوم ځای نه اوبه راوځي او په هغه باندې دا بورډ نه وی لګیدلی چې نو ډرینکینګ واټر. نسکه بینا نه هر اوبه مطلب تسکلې شي، خو چې کومي اوبه تسکلو لای کې نیوي په هغه باندې کې نیوي کاینه ډرینک واسر یعنی نو ډرینکینګ واټر. یعنی نو ډرینکینګ واټر مطلب د خالي پس ښه اوبه چرته چې هغه ته پته د تسکلو نه هغه نه علاوه مطلب دی چې دې مطلب دا شو چې ټول اوبه د سکلو دي الا ماشاء الله کې چې د لیکلي چې نو ډرینکینګ واټر لیکلي نه بنئ او دا بنئ مطلب ټول اوس د سکلو نه دي چرته به د لیکلي د سکلو بدی دا حل زموږ او موږ څنګه په نېچل علاقې وسو. لکه زه به حیران شوم کنه، زه به د پی ایچ ډي دوران کې به مختلف ځنګلو کې هایکینګ ته ورسېدو ته بزتلم، نو په ځنګلو کې به مې د بورډ ولې زه به ډېر امپریس کولم چې ګوره لکه دلته لکه نو ډرینکینګ واټر. نو ډرینکینګ واټر مطلب چې لکه دا نه دي هغه نه علاوه نور ټول چې کوم دي د سکلو وبدي. نو لکه دا فرق دی. تاسو ما په تیر پروګرام کې دا خبره کړې و چې دلته خو د سیویج واټر هم چې ایون هغه هم لکه دومره ټریټ کوي چې بیا واپس ډرینکینګ واټر جوړ کړي. تاسو دا خبره وکړه چې ما سره چې دی ژوندۍ مثالونه تاسو درکم. ما په درې اسوات باندې هم زما ریسرچ پیپر شته، ما کار په کړی دی، پروجیکټ مې په کړی دی، یو مې په برندو باندې کړی دی، یو مې په پنچکوړه باندې کړی دی. دا درې مین ریورز دي او د دې درې وړو pollution status ما کتلی دی په فش ډایورسټي باندې ما کتلی دی د دې افیکټ. نو دې سره او دا غي په ډیفرنٹ کی organs کې دا heavy metals accumulation باندې مایکروبز باندې خو ما نو کړی، ما په دې heavy metals accumulation باندې کړو. نو هغه په مختلفو خو لکه ډېر ویل ریپیوټډ جرنلو کې چې کوم دی هغه الریډي هغه پبلشډ ورک دی. کوم سپیشلی ما د دې بونیر چې کوم د ماربل انډستری دی د دې افیکټ ما کتلو، د دې اپ سټریم او بیا په پوینټ باندې او بیا ډاون سټریم. او دغه څه په سواد کې هم سواد کې ما سره یو تصویر و ډېر زما یو سټوډنټ چې کوم هغه په تیسیس کوم ما لګولو ډېر انټرېسټینګ تصویر و. ستاسو د دې منګوري د مین چې کوم پل دی د پل باندې د ریاسوات د پاسه پل چې دی باندې یو ټریکټر د میونسپل کمیټې ولا ټریکټر ولاړی او چې کوم ټرالې غورځي سینتا سرکار اوس لکه اوس دې ته ماته وایي چې لکه دې ته موږ پښتو کې دې ته وسته پړدو کې چې سرکار دغه لګیدل. او دا خو یو مثال دی ډاکټر صاحب، دا موږ په خړونو کې د کلو زمون کلی ته تاسو راغلی یې زمون د کلی په خړ کې باقاعده ټیکا ور کړی و میونسپل کمیټې هغه موږ لیکل مو کړو په فیسبوک باندې چې ګوره د کانا کړي خړ چې دې نغس کا شو دغه شان د هر کلی خړ. یعنی زمونږه منټل اپروچ دا سرکار زمونږ دومره ویژنل لیډرشپ دی او زمونږ د غین علاوه به زمونږ عام خلک چې موږ د خړ غاړه بالکل چې کوم ځای وبېږي هغه موږ په ټیک ور کړی یا کټیکلین میونسپل کمیټې د غین انټر لکه د ټول تحصیل ډیران تر کړی تحصیل میونسپلټي د ټول تحصیل ډیران نه جمع کې د خړ غاړه دی ولي دا زمونږ حل دی. او دې تصویرونه زه تاسو سره سبا شیر کولای شم. لکه دې ډاکټر صاحب ډیر یو بل خطرناک سیس چې کوم دی ډیر خطرناک هغه د هاسپټل سیویج دی. هاسپټل سیویج لکه زه تاسو نه دا کوېسچن وکم چې اوس د سیدو هسپتال دی ها د دې میونسپل د دې چې کوم سیویج دی دا چرته ځي او دې کې کم سیزونه نوي چې هغه کم بیماری کم سیزونه نوي چې هغه د دریاب تر وځي. ما د ایبټ آباد چې کوم میډیکل کمپلیکس دی د هغې ټریټمنټ پلان ته د لاړو ما نو هغه ماته وی چې را دا خو وسو بس د سې چې ډاکټر صاحب دا تقریبا وشو هغه ټیم کې ماته وی چې را دا سی بس درې کال سو شو چې دا اوس خراب شوی د کار نه کوي. خو زما خیال چې لکه هغه چرته په ژوندۍ کې کار نه دی کړی، صرف جوړ دی او بس خلکو پیسې په اخیستې دي ټیکې شوی دی او سونه شي دی بس بیا ختم دی. نو لکه د هاسپټل سیویج څومره خطرناک سیز دی هغه هم اس دا غي طریقه کار نشته. بیا چې کوم ډاکټر صاحب د انډستریال ویسټ دی انډستریال ویسټ دا چې کله دی باندې اریګیشن کیږي دا لکه اریګیشن د پر استعماليږي
دا چې کوم انډستریال ویسټ واټر دی انډستریال چې کوم د خاوبه دي لکه دا راځي دا چې کله د منته ایریګیشن وکي فصل وشي په یا په سبزی وشي دا سبزی او دا فصل د کې د هیوی میټلز اکیومولیشن کیږي هغه چې فود چین تر نه نوځي الټیمیټلی انسان ته رسي چې انسان ته رسي انسان چې امني ور دی لکه کله کله په سبزی ډایرکټ خوراک کله کله د فود چین کې لکه کافي مزل وشي هغه نه پس بیا انسان ته رسي کنه نو هغه چې کله انسان ته لکه دومره فود چین باندې مزل وکړي نو هغه دومره زیات اکیومولیټ شي په هغه سيزونو کې چې انسان ته چې ورسي نو د انسان په پښتونخوا کې هر دویم سړی د ګردې بیمار دی بالکل هر دویم سړی چې د لیور بیمار دی هر دویم سړی د کانسر بیمار دی نو دا د سيزونه چرته ناراضي لکه دا د خدای طرف نه ناراضي دا انسانان د سيزونه په خپل پیدا کوي لکه دا مونږ کمول شو دا سيزونه کې مونږ کمی راوستي شو په دې بیماریانو کې مونږ کمی راوستي شو خپل عمرونه هم زیاتول شو او لکه اورال چې کوم دی د معاشري هیلث بجټ هم کمول شو زموږ تاسو یو د کډنی مریض وي یو د لیور مریض دی وي یو د ګل بلډر مریض دی وي یو د کانسر مریض دی وي لکه هغه ټول د کور اکانومي خراب کی لکه د ټول کور چې کوم دی بجټ ګډوډ کی نو د هغه وجوهات چې کوم دي هغه دغه زموږ د وبونه شروع کیږي نو دی وای چې نه لکه داسې زونه باندې لکه خصوصا لکه ټول نه خطرې کاسه کې دي شي چې او به اوخټ کوي او به فلټر کوي کور کې پکار دي چې خلک وړي فلټر یو لګي کور کې پکار دي چې خلک ځان ته ذاتی فلټر یو لګي چې هغه کې لکه سکل او به کم از کم هغه چې دی فلټر کوي ځان لا یا کم از کم ځان لا فوټ کوي لکه دا دوړ کارونه ودی فوټ کوي او فلټر دی کې فلټر دی کې به دی اوخټ کوي لکه هغه هیوی میټلز هم ایساریږي او مایکروبز هم ایساریږي دا دوړ پکار دي چې ایساریږي لکه دا طریقه کې دی شي او بل چې کوم لکه زمونږ د خپل د کورونو ګندې هغه لپاره پکار دي چې مونږه لکه دا تاسو څنګه وختي خبرو کړل چې ګټر او دا چې کوم بورینګ واټر دی لکه د ګټر او د بورینګ په منځ کې کم از کم ډیسټنس پکار دی او لکه دومره ډیر بورینګ ضرورت هم نشته خو د سرکار کار دی چې کورونو ته لکه او په بل طریقه رسولې خو بهر حل لکه بورینګ خلک کوي لکه مجبوریان د خلکو خو لکه بیا کم از کم د ګټر او د دې منځ کې ډیر غټ ډیسټنس پکار دی اذروایز د سره مکس کیږي او کوم مکس کیږي نوم کنه نو د سی پیچ کیږي نو سیپیج الټیمیټلی لکه هغه سیپیج کم از کم سره مکس کیږي یو نه یو طریقه باندې هغه پولوشن کوم د لاندې ډرینکینګ واټر دی هغه ترسي لکه دا خلک ډیر موایي کوي چې لکه دا سینه دي او ټیسټ میسټ خو زموږ طرف ته نشته دا نه دا مایکروب ټیسټ او نه د هیوی میټل ټیسټ لکه دا چې آیا دا ډرینکینګ واټر سوټیبل دی یا نه دی جی نو لکه زما خپل خیال دا دی چې لکه دا سونه پکار دي چې اوشي نو د سره امید ده چې د غرت لشي لکه امپروومنت پاسبل دی بالکل ډاکټر صاحب په دې ولا باندې یو مثال بل په ژوندو مثالونه کې ورکوم ګوره زمونږ علاقه ټوریسټک ایریا ده او د ډیره زمانه نه بل ټوریسټ راتل سپیشلی د یورپ نه امریکا نه د فارن کنټریز نه سوات ډیر ټوریسټ راتل او په هغه وخت کې د درې سوات ډیر صفاو اوس چې څومره آبادی زیاتیږي نو دا غي سره سره هوټلز جوړ شو د سین په غاړه باندې او خلکو باقاعده سین ته د کډرو پایپونه لګستې دي یعنی هغه سین صفا تاسو مثال وکړو چې بیان د وبو صفای نو بیان د وبو په هغه وخت ځکه صفاوي چې الته تصور نه کېده سارو بم چې وبس کې نو خلبې سینتوا د میچازو ور طرف بشاته شاړې تاو یعنی بیان د وبو ته چې بسارو وبس کې نو داغه مچازي غشان به بیان د وبو ته نه راتل انسانانو بم منګ چې واړو ماشومان په خړونو کې به لامبل نو منګ ته به د مشرانو یو جنرال انسټرکشنو چې کا ګوره په بیان د وبو کې واړه بول کول مچازي کول د ډېر لوی ګناه ده چې لکه ماشومان هم د دین ځانو ساتي د دې باندې خلک او د سونه کوي د خلک سکی نو دغه دا به ورال یو ګرومینګ بکیدا منټل ګرومینګ او دا کې سره خلک محتاط اوس خو باقاعده خپ پلانینګ باندې د کډرو پایپونه باقاعده سیند مخامخي او نو سو کډر کني ځاله نو سو کړهو کوي باغې باندې او حکومت پم د سې لکه چشم پوشي کوي نو بهر زمون چونکه موږ د حکومت نه ګیله نه کوو زموږ خو پروګرام د حکومت لپاره نه زموږ پروګرام خو دی د پښتنو د عام خلکو لپاره نو پکار دا چې منګه په دې باندې په خپلم اویر یو موږ په خپلم په دې خبره باندې پوي ګو چې دا یو غلط کار دی د وبو صفایي پکار ده او وبو پاکي ساتل پکار دي او بل څوک دا کار کوي نو چې موږ اغه ته په دې باندې خبرو کو اویرنس ورکو سیشنز پیوالو زموږ د پروګرامونه پیوکو ډاکټر صاحب ماته یو خبر یاد شوه دا 2005 کې صدا زما چې کوم جرمن پروفیسور دی هغه راغلی کراچۍ ته نو بیا هغه سره مونږ کراچۍ کې ګرځېدو بیا سمندر غاړي ته ولاړو نو سمندر غاړم ډېر ښه ده نو بهر حال موږ سره د ډې پیکس کې خوراک مراکو مونږپلي او د نټس مرسو کول ډرینکس او بومبوي نو کله چې هغه خپل ایسو خوړه چې هغه خپل پیکس خالی کړل نو هغه پیکس ګلاس کې راخستیو ګرځولي ستړی شو سړی چې لکه دا اوس لکه چرته ډسټبین ناراضي لکه دا حکومت خبره ته کوم کنه نو
چاته ډسټبین نشو ملو 2-3 غنټې 4 غنټې هغه پلاس کې هغه کاغذونه داسې نیولي کنه لکه اوس لکه سړی ستړي کېږي انسان دی نو هغه مانه تاسو کو شر دلته چرته ډسټبین نشته ما نه نو ماته تاسو سور سره کوي دي سره کنه سمندر دی ولو کنه ما وی چې دا چې کوم دا وګوره چې دا کوم ګن نسونه ډک دي لکه دا خلک دا عمل ورسره کوي هغه ماته وی چې لکه ګوره لکه دا خو د خلکو ریسپانسیبিলিټي ده کنه لکه یا د کوم ورکه سوسایټي نه دي لکه د سوشل ورکرز دي او دا څه دي ان جی اوز دي لکه دا غوم ریسپانسیبিলিټي ده ما وی د څه مسله ده چې دلته خو زمونږ بدبختی ده د پښتنو زه ته وایم چې لکه موږ پښتانه به ډیر پکې بدبخت یو چې ته ډسټبین ولګوا سبب خلکو وړي نه نه وړي په لوی خرڅي خو خاصه ټیم د اوس پنځه ولګي وته حکومت هم ولګي نو پرې کلو کې لګولو خدای چې خلکو وړو ځای کړه لکه دا هم لکه دا د پبلک ایشو دا لکه پبلک اویرنس نشته موږ دا پته نشته زموږ د وجه څومره غټ توان دي بالکل ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام موضوع ډیره بهترین ده او ډیر سپه ویل کېدی شي او ډیره ښه موضوع ده په دې باندې ډیر بحث پکار دی یوازې دا یو څو مثالونه چې موږ ورته په سونو په زرګونو مثالونه موجود دي او دا غینه سړی سبق غستې شي زما په خیال زموږ د شته خبرې هم پوره دي زموږ د پروګرام وخت هم پوره شوی دی زموږ د پښتنو خويندرونو لپاره دا پیغام دی چې د دې پروګرام نه چې موږ دې دا نه وایو چې رسینتا غټو هوټلو ولا کړي رېستي دي په خپل ځای موارد خو ما او تا په خپل کور کې څومره ذمہوار یو زما او استاد د کور د کچن وب چرته زی او زما او استاد د بارانو بچره غورځي اچرته زی من آیا یا کم من چې لکه د صابون وب لوخي وینځو کپړی وینځو په کور کې هغه من چرته لګو نو کوم د هر کور کچن او د هر کور لانډري سنبال کړه دا غي وب منګه یو د کندې تواچ ولې ورکوټي کندې تا چې دا غي نه اخو کرش ور واچو دا غي نه فلټر کیږي او بیا یو صفازه ته ورورځي او بیا زمکه د ننوزي او هغه موږ نه لو ته خړون ته نه پریدو چې زمکه جذب کی نو زما په خیال چې موږ به خپل سکلو بو د صفای خپل حق ادا کو نو دا ورکوټه کار اټ لیست چې موږ وکړو چې موږ د خپل کچن او د خپل کور د لاندري او به صفا کو زه ډاکټر صاحب دا خبره اټ کم کنه چې کله هم چې موږ کور جوړو کمره جوړو واشروم جوړو څه شي جوړو چې یو 15 منټه لس منټه په دې خبره هم سوچو چې لکه دا وبو چې موږ خاکو لکه دا د سره وسه دا به سیوري سیستم باندې سوچ نه کوو بالکل هر سیستم پلانینګ کوو کنه خو دې ته موږ پلانینګ نه کوو ولې لکه چې دا بچته دي دا سوچ ډیر اهم دی دا په کار چې موږ وکړو لکه موږ زه ته وایم چې ته چې کله د حیدرآباد څومره لکه په خبر کې حیدرآباد پوش ایریا ده او غټ خار دی چې ورننوځي کنه اول به بدس خان علي ورننوځي بالکل لکه اول امپریشن به ډیر خراب لاړ شي ها څه ماته دغه سه نالا د یورپ کې لاندې د پرتګال نه شروع شو پاسه ناروې او سویډن ته پیوزه ته ماته په ټول یورپ کې یو نه لاو خیده سي او نارا مونږ وهو چې النظافه من الايمان صفائی نصف ایمان ہے نصف ایمان ہے او الکه دا کسی خو مونږ کو کنه نه صفائی نیم ایمان خو مونږ وایو خو زمونږ بس بدني په موضوع کې بیان ورزو نور بیا بل خو بسي بهرحال زړه سره زمونږ وخت ختمېدو ولده د خپل اوریدونکو کتونکو نه اجازه تلو او په دې هیله باندې چې ان شاء الله زمونږ د دې پروګرام د اوریدو سره اول ز خپل ځان او ډاکټر صاحب او دغه نه پس په منګه ټول اوریدونکو او کتونکو به د خپل کور د کچن وب او د لانډري وب د خپل کور هغه به هغه د فلټر کم بکو هغه به زمکه ته صفا ورکوزو چې دا وب موږ ته بار سر ریسایکل شي او بیا موږ استعمال کو او زمونږ د پاره صحت منی د اجازه غوړو د الله پامان د الله پامان